أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. آيتنا حضرت سلیمان علیہ السلام او داود علیہ السلام قصه ذکر کی. سلیمان علیہ السلام سرد علو شان چې الله رب العالمین هغه ته بادشاہي ورکړې وه او پیغمبري ورکړې وه او یوازې په انسانانو باندې بادشاہي نه وه ورکړې بلکې په مارغانو باندې هم بادشاہي چلېدله او هوا هم الله مسخر کړې وه چې د هوا په ذریعه باندې به تخت سلیماني اوچت شو او چېرته به چې تلل غوښتل نو هغه ځای ته به د هوا په ذریعه باندې لاړو او بیا به واپس راغی او داسې بادشاهي الله تعالی هیچ چاته نه وه ورکړې چې کوم سلیمان علیه السلام ته ورکړې. لیکن باوجود د دې علو شان نه سلیمان علیه السلام غیبدان نه و او کله چې هدهد هغه غیر حاضر و نو سلیمان علیه السلام ته دا پته نه لګېده چې هغه کوم ځای دی او سلیمان علیه السلام ته د هغه د غیر حاضرۍ وجه هغه هم معلومه نه وه او دارنګې هدهد چې کوم ځای ته تللی و قوم سبا ته او د هغې ملکه لیدلې وه او د هغې د حالاتو نه خبر شوي وو نو سلیمان علیه السلام د هغې نه هم خبر نه و خو چې هدهد ورته بیان وکړو نو هغه سلیمان علیه السلام خبر شو نو معلوم شو چې د لوی نه لوی انسان هم وي او د لوی نه لوی بادشاه هم وي هغه عالم الغیب والشهاده هغه نه او عالم الغیب والشهاده ذات دا صرف او صرف دا د الله ذات دی. نو مخکې د موسی علیه السلام قصه ذکر شوې وه
هغې کې هم د دې مسلې اثبات و چې عالم الغیب و شهاده الله دی، موسی علیه السلام نو. اوس د سلیمان علیه السلام او د داود علیه السلام قصه دې دپاره ذکر کوي چې دا هم عالم الغیب و شهاده نه و، بلکې د الله ذات چې دی هغه یوازې عالم الغیب. نو دا مسله د توحید ثابتوي په قصې د داود او سلیمان سره وشي. نو فرمایي ولقد آتینا او بېشکه ورکړي مونږه داود علیه السلام ته وسلیمان علیه السلام ته علم د دین. داود علیه السلام ته هم علم د دین ورکړو او سلیمان علیه السلام ته هم الله علم دین ورکړو او علم نبوت ورکړو. او دارنګه د دې علم نبوت سره سلیمان علیه السلام ته هم نور علوم ورکړو او داود علیه السلام ته هم نور علوم هم ورکړو. لکه داود علیه السلام مزغرې جوړولې، نو دا د هنر او د صنعت علم هم الله ورکړو او علم نبوت او علم دین هم الله ورکړو. نو دواړو باندې الله رحم کړو او دلته الله تعالی دا نعمت د علم ذکر کړو. نو دې کې اشاره دی ته چې د ټول نبی نعمت په نعمتونو کې علم دین، دا علم دین نه بل نعمت نشته. او الله رب العالمین دا علم دین دا انبیاء ورکړي او بیا د انبیاء ورثه ورکړي. نو د دې لوی نعمت بل نشته. نو د دې وجې نه اول د دې ذکر او نور نعمتونه چې الله ورکړي د هغې ذکر وروسته کوي. وقال الحمد لله الذي فضلنا او ویلو داود علیه السلام هم او سلیمان علیه السلام هم دې دواړو ویلو د شکریې په طور باندې چې الله ولې علم دین ورکړو او علم نبوت ورکړو او نور بعضې علوم هم ورکړو چې ټول تعریفونه خاص الله لره دي. هغه الله لره چې غوروالې راکړې دي مونږ ته علا کثیر په ډېرو باندې من عباده المؤمنین د خپلو بندګانو مؤمنانو نه. دا د شکریې په طور دا ویل چې شکر دی الله لره چې الله موږ له غوروالې راکړې دي په ډېرو داسې بندګانو باندې چې هغه مؤمنان دي. او ډېر ځکه ووایي چې سلیمان علیه السلام او داود علیه السلام د سید الانبیاء او خاتم الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نه غوره نه دي. د ټولو نه افضل ترین پیغمبر هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. نو د دې وجې نه ذکر د اکثر وکړو او ذکر د ټولو ونکړه چې په ټولو باندې غوروالي ورکړي. وولې
ورث سليمان داوود او وارث سليمان عليه السلام د داوود عليه السلام. داوود عليه السلام هم پیغمبر او سليمان عليه السلام هم پیغمبر. سليمان عليه السلام وارث د نبوت د داوود عليه السلام د نبوت او دارنګي سليمان داوود عليه السلام ته الله علم دین ورکړ او سليمان عليه السلام ته علم دین الله ورکړو. نو دا علم دین او دا علم نبوي وارث سليمان عليه السلام د داوود عليه السلام د علم نبوي دا غیر وارث او دارنګه وارث سليمان عليه السلام د داوود عليه السلام په حکومت کې هم چې الله داوود عليه السلام نن خلافت ورکړو او حکومت ورکړو. سليمان عليه السلام له الله خلافت ورکړو او حکومت ورکړو. نور د مال میراث نه مراد نه دي. څنګه چې منګه د یو بل وارثان جوړیږو، پلار مړ شي نو زوی د مال وارث شي، نو دلته هغه مالی وراثت مراد نه ده. ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی نحن الانبیاء لا نرث ولا نورث. من پیغمبران چې یو من نه د چا نه میراث اخلو او نه زموږ نه څوک میراث اخلي. د انبیاء علیهم السلام مالی وراثت هغه اولاد ته نه ملوي، ځکه د هغه ټول امتیان په منزله د اولاد او پیغمبر د ټول امتیانو په منزله د چای د پلاری دا هغه میراث هغه بیت المال ته منتقل کی او هغه په غرباو باندې بیا خرج کی. د پیغمبرانو میراث چې دی هغه علم دین. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې پیغمبران د دنانیرو او د دراهمو میراث هغه نه پرېږدي رستو د ځان نه، لیکن هغه د علم دین وراثت خلکو ته پرېږدي. نو چې څوک د هغه وارث جوړېږي نو د هغه د دین علم چې کوم دی هغه ته الله ورکړي. نو سليمان عليه السلام د داوود عليه السلام وارث شو د علم د دین او دارنګه د نبوت او دارنګه د خلافت. د داوود عليه السلام نلس زامن، نو یوازې سليمان چې وارث شو دا باقي وارثان نشو. نو دا خو که وراثت مالی مرادی نو دا خو بیا ظلم شو. نو دا مالی وراثت مراد نه دی، بلکې دا علمي وراثت مراد دی او د خلافت وراثت مراد دی او د نبوت وراثت مراد دی. چې داوود علیه السلام پیغمبر او سليمان علیه السلام هم الله پیغمبري ورکړه او داوود علیه السلام الله علم دین ورکړو او سليمان علیه السلام هم ورکړو
او داود علیہ السلام له الله خلافت ورکړو، سليمان علیہ السلام له الله ورکړو. نو دا میراث مراد دی. حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا د انبیاء علم حاصل کو نو د لویه برخه هغه حاصله کړه. فمن اخذه، چا چې واغسته علم د پیغمبر چې هغه علم دیني، نو اخذه بحظ وافر، د لویه برخه حاصل، دا د الله ډېر لوی نام دته حاصل شو. او حضور فرمایي العلماء ورثة الانبیاء، علماء وارثان د انبیاء دي. د پیغمبرانو وراثت هغه علم د دې دی. نو دا چې څوک حاصل کړي نو هغه وارث شو. او چې د پیغمبر دا علم دین څوک حاصل نه کړي نو هغه وارث نه دی، هغه وارث نه دی. ځکه چې مالی وراثت خو د پیغمبر دی، خو دا علم دین. نو دا میراث مراد دی، میراث د نبوت، د خلافت او دارنګي دا علم دین. وورث سليمان داود، وارث شو سليمان عليه السلام د داود عليه السلام. وقال او قوت سليمان عليه السلام يا ايها الناس، اے خلقو، دا د شکرې په تور باندې دا وی اظهار نعمت یو. یا ایها الناس، اے خلقو، علمنا منطق الطير، خود لشوی دی ماتا منطق الطير، خبر د مارغانو. د جمع صيغه وی علمنا، خود لشوی دی مونږ ته، دا د روح د پاره چې خلیفہ دی کنه، چې پر آیا باندې روح پریوزي، دا دې د پاره مفسرین لیکلي دا د روح د پاره خلیفہ داسې وایي مونږ، نو دا د خلیفہ د پاره جایز دی. ځکه چې د خلیفہ روح پر آیا باندې پکاري، نو د دې وجه نه جمع صيغه. او منطق الطير وی خبره د مارغانو، نو یوازې خبره د مارغانو خو نه وي، ښودلې الله د نیکو خبرې ورته هم ښودلې، او د نورو وحوشو خبرې هم ښودلې وي چې هغه وحشي ځناور وو. د جناتو خبرې ورته هم ښودلې وي. د دې ذکر وکړو چې مخکې د هدهد کیسه را روانه ده، چې د مرغۍ نه خبرې واورېدې، نو د دې وجې نه په طور خاص د دې ذکر وکړو، ورته نور علم ډېر ورکړ. ښودلې شوي دي مونږ ته منطق الطير، خبرې د مارغانو. وأوتینا من كل شيء، او راکړې شوي دي مونږ ته من كل شيء، هر یو ضروري څیزو. دا هر یو ضروري ځکه وایم چې هر یو شی خو نه ورکړي. په هغه وخت کې هوایي جهاز نه و سلیمان علیه السلام سره، په تخت باندې به کېناسته نه بوجېد، موټر ورسره نه و. نن وخت کې ډېرې راوتي دي، هغه وخت کې داسې ډېر نه و. نو دا وسایل چې راوروسته راوتي دي هغه خو نه و ورکړي. نو مراد څه دی؟ هر ضروري څیز چې د خلافت او د حکومت لپاره کوم متعلق څیزونه ضروري، هغه ول الله ټول ورکړي وو. لکه نن موږ ته چې د ضرورت څیزونه میلاو شي، نو موږ تپوس کوو هلکه څنګه یاره د الله رحم دې الله سره کړی. دا مراد دی. باقي دا نه ده چې هر یو څیز په دنیا کې کوم دی نو هغه الله راکړي. د ضرورت څیزونه چې پوره نو سړی وایي الله سره کړي، دا مراد دی. او راکړي شوي دي مونږ ته هر قسم ضروري څیزونه. ان هذا لهو الفضل العظیم، بېشکه دا البته فضل دی ښکاره، دا د الله فضل دی.
غرور نه کوي، تکبر نه کوي چې الله را ډېر سیزونه راکړي دي نو زه خو یو سړی یم او چې تاسو ما نه پېژنئ، زه د څومره جایداد مالک یم. لکه موږ کې چې دا نشه راشي، دا نشه پکې داخله د پیغمبرانو ته د ژوند طریقه زده کوو، دا د الله فضل دی. او واقعي چې څه دي انسان سره نو دا خو الله ورکوي، دا د الله فضل باندې ملاوي. چې الله فضل نه کوي نو څوک یې څنګه شي ناصب وي. نو دا وایي چې دا د الله فضل دی ښکارا چې ما له هر څه راکړي دي او د مارغانو د خبرو علم هم راته راکړي دي، په هغې باندې به الله ما پوهي. وحشر لسلیمان جنوده، جمع کړي شو سلیمان علیه السلام ته په یو موقع کې جنوده لښکر د هغه من الجن د پیریانو نه والانس او د انسانانو نه والطیر او د مارغانو نه فهم یوزعون، پس دی ودرولی شو په یو ځای کې. یو موقع کې سلیمان علیه السلام لښکرې راجمع کړې، نو په هغې کې پیریان وو او په هغې کې انسانان وو او په هغې کې مارغان وو. ځکه د سلیمان علیه السلام پیغمبري یوازې په انسانانو خو نه وه، په پیریانو وه او دارنګه په مارغانو باندې هم وه، په هوا باندې هم وه. داسې حکومت الله ورکړو. نو دا ټول راجمع کړي شو او بیا دي چې داسې روان وو نو په یو ځای کې ودرولي شو چې وروسته لښکر د مخکې لښکر سره یو ځای شي. لکه چې موږ خاردی له ځو دې موټرو کې روان یو، ډېرې موټرې یو ځای کې ودرېږي یا مخکې موټر هلکه وایي دلته ودرېږه چې ټول راجمع شي، نو ټول قطار جمع شي نو بیا روان شي. دغه شان د سلیمان علیه السلام ته دا ټول ودرولي شو. یوزعون دا وضعون نه دی، او وضعون وایي یو ځای کې یو شی بندول رکاول، نو دا بند کړي شو، ودرولی شو، منع کړي شو چې دا ټول لښکرې داسې شي دا په یو ځای کې جمع شي. حتی اذا تولا وادي النمل، تر دې چې څه وخت راغلل دي د سلیمان علیه السلام دا لښکرې بیا راغلي علی وادي النمل، په یو میدان د میږو باندې، د میږو یو میدان و چېرته ګڼ میږي وو. نو قالت وویل نملة یو میږي یا ایها النمل ادخلوا، اے میږو ادخلوا مساکنکم، داخل شئ تاسو خپلو کورونو ته، خپلو سوړو ته ننوځئ. ولې لا یحطمنکم سلیمانو، چې ونه چکئ تاسو لره سلیمان علیه السلام وجنوده او لښکرې د هغه وهم لا یشعرون، او حال دا دی چې دوی به نه پوهېږي. میږي هم په دې پوهېدې چې سلیمان علیه السلام غیبدان دی، خو د نن زمانې بریلیان په دې باندې پوه نه شو چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حاضر او ناظر نه دی او غیبدان نه دی. دی وایي هر څه نه پیغمبر خبر دی، جمیع ما کان و ما یکون. او احمد رضا خان چې اعلی حضرت ته مشر دی هم دغه وایي، دا ګڼې وړې وایي او د دې دپاره هغه دلایل وایي چې هغه دلایل د ویلو هم دي، کمزورې دلایل پېښې. نو میږي ووایي چې سلیمان علیه السلام خیال بني، ځکه چې هغه سره خو علم غیب نشته، خبر بني او د خپل لاندې به تاسو وچکئ نو سرور ته ننوځئ چې پټ شي. سلیمان علیه السلام ته دا خبره الله ورسوله، هغه په دې خبره باندې پوه شو. نو چې په دې خبره پوه شو د میږي په دې خبرې، نو فتبسم، نو مسکي شو، مسکي شو.
خوشاله شو د خوشاله د مسکی شو چې ګوره زه د دې میږي په خبره باندې الله پوه کړم او نور څومره انعامات الله مالا راکړي نو سړی چې داسې بعضې واقعات وویني انعامات وویني نو هغه حیران شي او تعجب کې شي او لوګوټي ځان سره مسکی شي خوشاله شي نو سلیمان علیه السلام باندې دا حالت وایي شو فتبسم پس مسکی شو سلیمان علیہ السلام ضاحکن پدا سے حال کے چھ خاندیدون کیو من قولها دا وجه دا وینا دا دیمی کینا بورا دا نبلتون مانا دانا دا چھ دا میگیو فاسماو دا حیواناتو کی داتا دا تانیس دا پارا نہیں داتا دا تانیس دا پارا نہیں پاسماو دا حیواناتو کی که بقرتون ذکر شي دې معنا دا نه چې غوای معنا کول شي او دا رنګ نملتون معنا دا نه چې میږي نه میږي معنا کول شي میږي معنا کول شي او دلته چې وي من قولها ضمیر د مؤنث وته راځي ها چې دا موږ دا ماشومه لپاره استعمالو اللهم اجعل حالنا نو دا د لفظ په اعتبار سره نملتون مخکې وې پکې و نو دا د لفظ په اعتبار سره کمانا یې موږ میږي کوو نو صحیح معنا جدا شي او لفظ جدا شي لفظ د نملتون خو ظاهر کې سره مؤنث دی خو معنا یې د مذکر کې دي معنا سره دا مؤنث لپاره نه استعمالي دي نملتون او دا د تانیث لپاره نه استعمالي پاسماو د حیواناتو پاسماو د انسانانو کې خداوی د تانیث لپاره خو پاسماو د حیواناتو ضاحکا من قولها پتا سے حال کې چې خاندیدون کې د وینا د دیمینا وقال او سليمان عليه السلام رب رب زما اوزعني توفیق را کما تا اے اللہ اے رب زما توفیق را کما تا ان اشکرا چیز ہمیشہ شکر ادا کوم نعمتکا د نعمتونو ستا التي دا نعمتونو انعمت علیا چې تا کړی دي په ما باندې هغه نعمتونه وردا چې وکتل چې د میږي په خبره باندې څه دې پوه نو دا نعمت چې وې د نور نعمتونو ورته پوره نه یاد شو الله دې وی مال توفیق د شکرې راکړه لکه موږ له ډوډۍ ډېر راکړي موږ له اوبو ډېر راکړي موږ له چای ډېر راکړي جامه ډېر راکړي پیزا ډېر راکړي نو موږ لم دا وینا پکړه چې خدای د شکرې توفیق هم راکړي چې تا تسرم ټیټ کړو دا سبق دې پدې کې چې نعمتونه درته یادېږي نو د الله تعالی نه د شکرې توفیق وړه خدای ماته توفیق د شکرې راکړي نو الله به توفیق راکړي نو دا وې رب اے رب زما اوزعني توفیق راکړه ماته ان اشکر د دې خبرې چې زه همیشه شکر ادا کوم نعمتکا د نعمتونو ستا التي دا نعمتونو انعمت علیا چې تا کړې دي په ما باندې والا والدیا او زما په مور او پلار باندې مور او پلار باندې چې کوم نعمت یې هغه د پوزي باندې نعمت الله ګڼل شي نو دا نه شکرې توفیق راکړي وان اعمل صالحا او د دې توفیق راکړه چې زه عمل کوم نیکو څنګه نیک عمل ترضاه چې دې خوښه مطلب یې څه دا سنې عمل چې ستا په دربار کې هغه قبليږي یو خسړی عمل وکي نیک عمل وکي خدا د ریاکارۍ په نیتو کې نه قبل نو شدت قبليږي نو دا سنې عمل وسکي نو پورا سوال کوي توفیق را کما تا دا عمل کولو صالحا نیک عمل کولو ترضاو چې دې خوښه یعنی هغه مقبول عملی وادخلنی او داخل کما لرا
برحمتك دخل رحمت بنتيجتي دخل رحمت بزرية باندي في عبادك الصالحين وبندگان خپلوك چاگنی کانی دینا دام معلوم شو چې په خپل موضوع باندې په اعتماد وساتي چې جنت ته به بوزي او په دې خپل ذکرونو باندې په اعتماد وساتي چې جنت ته به داخليږي اعتماد په چا باندې کې الله پر رحم باندې کې او الله په فضل باندې حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي چې هیڅوک جنت ته په خپل عمل سره نشي داخلي صحابه ته پوښتنه یا رسول الله تاسو او یا زم نشم داخلي تاسو پر چې الله تعالی د خپل رحمت او خپل فضل کې هغه اونن غاړي متراغ پر نشم داخلي دا الله رحمت په پګیره کې واخلي نو بیا باندې داخلي نو الله نه ودام سوال کې چې خدای زمانه عمل قبول کړي او ما په خپل فضل باندې جنت ته بوزي ما باندې رحم وکړه دا سوال څنګه سليمان عليه السلام دلته کړی ولقد اتینا او بشکا ورکړو مونږه داوود عليه السلام ته او سليمان عليه السلام ته علم د دین وقال الحمد لله الذي اویدو دې دواړو چې شکر دی الله لرا فضل لنا چې وروانه را کړی دی مونږ ته على كثير من عباده المؤمنين وډیرو بندگانو خپل باندې چې مؤمنان دي وورث سليمان او وارث سليمان عليه السلام داوود عليه السلام وقال او ویل سليمان عليه السلام يا ايها الناس اي خلقو علمنا منطق الطير علم را کړی شوی دی مونږ ته د خبرو د مارغانو اوتینا من کل شی اور کړی شوی دی مونږ ته هر یو ضروري سیز ان هذا له الفضل المبين بشکا دا البته فضل د الله دی ښکارا وحشر لسليمان جنوده وجمع کړی شو سليمان عليه السلام د پارا لخر دا من الجن د پیرانو والانس او د انسانانو والطير او د مارغانو او یوزعون پس دې قدرولې شو او من کړی شو په یوځه کې حتی تر دې پورې ذات توسل راغلی دا لخرې علاوات النمل پایو میدان د بیگو باندې نو قالت نملة اول یومیږي یا ایها النمل ادخلوا اے بیگو داخل شئ مساکنکم خپل کورونو ته لا يحطمنكم سليمان ونچلی تاسو لرا سليمان عليه السلام وجنوده ولخکر داغو وهم لا يشعرون او حال داری چلی من پوئیگی فتبسم ضاحكا من قولها پس مسکی شو سليمان عليه السلام پدا سے حال کی چه خاندیدون کیو من قولها دوینا دنی بیگینا وقال اوویل سليمان عليه السلام ربی رب زمان اوزینی توفیق را کماتا ہمیشہ دپارا اللہ شکرہ چیز شکر دا کل نعمتکا دا نعمت رستا اللتی دا نعمتلو انعامتا لیا چتا کڑی دی پما باندے والا والدیا او زمان پمور او پلان باندے وانا عمل صالحا او توفیق را کماتا دا دی خبریون چیز عمل کم صالحا نیکو فرضوه دا سی عمل چت قبل غیلنا وادخلنی برحمتکا او داخل کمال را دخپت رحمت پذریع سنا فی عبادکا پبندگان اخبرو کے الصالحین چاگا نیکان دی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والموافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر
والسلامة من كل اسم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين في بلاد جميع المسلمين. اللهم اشدد وطأك على إسرائيل وأعوانهم، اللهم اشدد وطأك على إسرائيل وأعوانهم. اللهم اخذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم اخذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم اهلك الكفرة والمشركين أعداء الدين. اللهم مزق جمعهم ودمر ديارهم، وانزل بهم باسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.